بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو د نن ورځې درس متلاقي هنداره. متلاقي هنداره هغه هنداره ویل کېږي چې عبارت له هغه هندارو څخه دي چې دوه مستوي هندارې په خپل منځ کې یوه زاویه جوړه کړي، عبارت له متلاقي هندارو څخه. د مستوي هندارې موږ تاسو ویلي وي هغه هنداره دی چې هوارې هندارې وي، یا هغه هنداره چې موږ تاسو یې د کاته کوو کې که ګورو هغه هندارو ته مستوي هندارې. نو که چیرې دوه مستوي هندارې په خپل منځ کې یوه زاویه جوړه کړي، هغه عبارت له کوم هندارو څخه دي؟ د متلاقي هندارو څخه دي. نو په متلاقي هندارو کې که چیرې موږ تاسو وګورو چې غواړو چې تصویرونو شمېر معلوم کړو او یا هم غواړو چې مثلا زاویه معلومه کړو، هغه موږ تاسو کولی شو دغه فارمولې له لارې چې موږ تاسو معلوم کړو. نو متلاقي هندارې موږ تاسو په د کچېرې وګورو د سلمانیو کې یا په حمام کې چې موږ تاسو ګټان جوړوو، هلته مخې ته هم هندارې لګېدلې دي چې موږ تاسو ګورو، او شاته مو هم هندارې لګېدلې دي. نو که وګورو د موږ تاسو تصویر تقریبا څو ځله کې راځي په هندارو کې، څو ځله د موږ تاسو تصویر په هندارو کې راځي. په یوه هنداره کې مخ وي، بله کې بیا شا راځي، بله کې بیا مخ وي، بله کې بیا شا راځي، داسې مسلسل روان وي، دغه تصویرونه روان وي. دا خپله باندې شی د متلاقي هندارې. صحیح شو؟ اوس نو د متلاقي هندارو کې که چیرې موږ تاسو غواړو چې د تصویرونو شمېر موږ تاسو چې د تصویرونو شمېر ته ان وایو، او ټیټا مو هغه زاویه ده چې د دغو دواړو هندارو ترمنځ تشکیله شوې. دا میرور ون ده، میرور ون یعنې لومړۍ هنداره او میرور ټو دوهمه هنداره. دوی ترمنځ چې کومه زاویه تشکیله شوې ده هغه موږ تاسو په ټیټا سره نوموو، ان مو د تصویرونو شمېر. نو که چیرې موږ تاسو غواړو چې تصویرونو شمېر معلوم کړو، نو له دغه فارموله چې کار اخلو، او که چیرې غواړو چې زاویه معلومه کړو، دغه زاویه راشي ورکوي، تصویرونه رامعلوم وي، بیا موږ تاسو د دغه فارمول څخه استفاده کوو. اوس نو په دغه کې یو مثال موږ تاسو سره کار دی چې که چیرې ټیټا مساوي وي له څو درجې سره، شپېته درجې سره، او ان به څومره وي، یعنې تصویرونو شمېر به مو څومره وي. راځو موږ تاسو بیا هم د دغه فارمول څخه استفاده کوو چې ان مساوي کېږي 380 تقسیم پر ټیټا مو څو ده؟ 80 درجې ده. ټیټا مو څو؟ 80 درجې ده. منفي 1. اوس مو ان مساوي کېږي دا صفر به له دې صفر سره اختصاص، صفر به له دې صفر سره اختصاص دی. دلته په مخرج کې موږ تاسو څو پاتې شو؟ شپږ پاتې. نو شپږ دېرش تقسیم په شپږ باندې یا داسې هم لیکلی شو چې شپږ دېرش تقسیم په شپږ منفي 1. بیا ان مساوي کېږي شپږ دېرش په شپږ باندې تقسیم کړو، یعنې شپږ سره اختصار په څو به شي؟ شپږ پاتې. حاصل به دې 16 سره شپږ منفي 1 په خپل حال باندې کړو. اوس نو ان مساوي کېږي له شپږ منفي 1 سره. له شپږو چې یو منفي کړو، دا یو په څه وجې چې منفي کوو؟ یو په دې وجې منفي کوو چې د هغو هندارو ترمنځ اوس مثلا دا یو جسم ولاړ ده، دغه جسم چې منفي کوو، جسم چې ده هغه جسم موږ تاسو منفي کوو، هغه دغه منفي. نو شپږ منفي 1. اوس نو د شپږو چې یو منفي کړو څو به شي؟ 5. ان به مساوي شي په 5 سره، یعنې د دغو هندارو ترمنځ به څو تصویرونه تشکیل شوي وي؟ 5 تصویرونه تشکیل شوي وي. دا یو منفي په دې وجه چې خپل جسم موږ تاسو تفریق کوو. بل مثال یې موږ تاسو سره کړی وي، مثلا چې ټیټا مساوي وي له 10 درجې سره. نو تاسو د تصویرونو شمېر معلوم کړئ چې تصویرونو شمېر به څومره وي. دغه مثال یې موږ تاسو سره کړی ده، وایي که چیرې د دوو هندارو ترمنځ زاویه 10 درجې وي، د دوو هندارو ترمنځ، مستوي هندارو ترمنځ موږ تاسو متلاقي هندارو ته وایو. اوس نو دغه زاویه 10 درجې وي، نو به څومره تصویرونه تشکیل شي؟ اوس ګورو چې آیا دغه مقدار تصویرونه به تر دغه زیات شي او که به کم شي. بیا هم له دغه پخواني فارمول څخه استفاده کوو. ان مساوي ده له 380 تقسیم په ټیټا. ټیټا مو څو درجې ده؟ 10 درجې ده. منفي 1. ان مساوي ده صفر به له صفر سره اختصار کړو، شپږ دېرش په 3 باندې تقسیم کړو 12. شپږ دېرش په 3 باندې تقسیم کړو یا اختصار سره 12 موږ تاسو په لاس راځي. 12
او منفي یو. بیا یو چې موږ تاسو د منفي یو ولې نه کوو؟ ځکه چې هغه اصلي جسم چې د هندارو تر منځ ولاړ ده یا پروت ده هغه موږ تاسو چې تفریق کوو. نو n مساوي سي له 12 منفي یو دا به څه شي؟ 11 موږ تاسو ته لاسته راسي. نو دا د تصویرونو شمېر دلته څومره شو؟ 11 لاسته راغی. نو اوس موږ تاسو په دې باندې کار وکړو چې n مساوي له 11 سره یعنې څومره چې د هندارو ترمنځ زاویه کوچنۍ کېږي، څومره زاویه وړه کېږي، په هغه اندازه باندې د تصویرونو شمېر ورسره زیاتېږي. خو که چیرې دا زاویه بیخي راسي صفر ته ځان راورسوي، زاویه څومره سي؟ صفر سي. دلته چې چا صفر سي نو د تصویرونو شمېر به لا تنایي وي، تصویرونو شمېر به لا تنایي موږ تاسو وینو په دا هنداره کې، یعنې بې شمېره تصویرونه به وي، هغه موږ تاسو نه شو حسابولی. ولې په څه وجه باندې؟ دلته که چیرې موږ تاسو صفر وضع کړو نو عدد تقسیم په صفر باندې عموما چې راځي لا تنایي راځي، نو حسابولی نه شو. اوس که چیرې موږ تاسو د هغه مثال په دغه فارمول باندې حل کړو چې دغه زاویه دلته ورواچوو چې آیا رښتیا هم دغه تصویرونه بېرته موږ دغه زاویه موږ تاسو ته لاسته راکوي او که یې نه راکوي. نو رابسو ټیټا مساوي کېږي 380 تقسیم په n مو څو دی؟ n 15 لاسته راغلی، n مو 15 لاسته راغلی. نو 15 جمع یو دا به مساوي شي 380 تقسیم په 15 جمع یو شپږ. اوس نو 380 که چیرې موږ تاسو په شپږ باندې تقسیم کوو څو به لاسته راسي یا یې سره اختصار کوو موږ تاسو ته شپېته په لاس باندې راسي. 380 چې په شپږ تقسیم کوو 80 درجه به موږ تاسو ته زاویه په لاس باندې راسي، یا موږ تاسو وایو چې ټیټا مساوي ده 80 درجه. یعنې بېرته مو دغه زاویه موږ تاسو ته د دې فارمول په واسطه باندې لاسته راوړو. موږ تاسو کولی شئ چې نورې زاویې هم ورواچوئ یا نور تصویرونه هم ورواچوئ، د 5 په ځای باندې شپږ ورواچوئ، شپږ په ځای باندې 8 ورواچوئ، 10 ورواچوئ، 12 سر څو ورواچوئ. رابس دا بل مثال ته به هم راځو. بیا هم موږ تاسو لرو چې ثیټا مساوي ده له 380 تقسیم په د تصویرونو شمېر دلته څومره ده؟ 11 n په ځای باندې 11 جمع یو. اوس نو 380 تقسیم په 11 جمع یو 12. اوس نو که چیرې موږ تاسو 380 په 12 باندې تقسیم کو او یا یې هم ورسره اختصار کو موږ تاسو ته به څو په لاس راکړي؟ 10 درجې به موږ تاسو ته په لاس راکړي. نو دلته مو ټیټا مساوي شوله 10 درجو سره. یعنې دا یو ډول امتحان هم شو د دغو سوالو د دغو مثالو. نو موږ تاسو وایو چې د متلاقي هندارې هغه هندارې دي چې په خپل منځ کې دواړه خپل منځ یوه زاویه تشکیله کړي، دې ته موږ تاسو متلاقي هندارې وایو. فارمول یې هم موږ تاسو دي که چیرې تصویرونو شمېر پیدا کړو تصویرونو شمېر په دغه فارمول سره، او که چیرې هغه زاویه راسره کوي زاویه پیدا کوو نو هغه به د دغه فارمول په واسطه باندې موږ تاسو په لاس راوړو. تاسو کولی شئ چې 90 درجې زاویه ورواچوئ. که چیرې مثلا ټیټا څومره شي 90 درجې شي تاسو 90 درجې ورواچوئ، 45 درجې ورواچوئ، 180 درجې ورواچوئ، مختلفې زاویې تاسو ورواچوئ چې څومره به تاسو تصویرونه په لاس درکړي. بیا له هغه څخه وروسته بېرته دغه فارمول ته ورواچوئ چې هغه زاویه بېرته په لاس درکوي او پیدا کړي. صحیح شو؟ کولی شئ په دې کې بیا هم نورې پوښتنې وکړئ، کوم چیرې پوښتنې لرلې کولی شئ پوښتنې